تازه خبر برطانیه د طالبانو سره د خپلې همکارۍ اعلان وکړ. برطانیه طالبانو د همکارۍ لپاره کوم شرط ایښی دی؟ برطانیه لوی درستیز تازه د طالبانو په اړه څه ویلي دي؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. برطانیه وایي د طالبانو چلند ته په کتلو دوی سره همکارۍ ته چمتو یو. برطانیه وایي له طالبانو سره د داعش ډلې ضد مبارزه کې همکاري کوي. د یاد هیواد د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال نیک کارټر په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي چې که طالبان د یو رښتیني حکومت په څیر له مسایلو سره چلند وکړي نو دوی تیار دي چې همکاري ورسره وکړي. د ده په خبره برطانیه د داعش د خطرونو او له دغه ډلې پر ضد له طالبانو سره بشپړې همکاري ته تیار ده، خو په دې شرط چې دوی د یو رښتیني حکومت په څیر چلند وکړي. کارټر دغه راز وایي چې د طالبانو په اړه د دوی کړنو ته په کتو پریکړه کوي. تر دې وړاندې د برطانیه نورو لوړپوړو چارواکو هم ویلي وو چې د طالبانو کړنو ته په کتو د دوی په اړه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز د راپور له مخې په افغانستان کې د برطانیې د تخلیې عملیات تېره ورځ پای ته ورسېدل. رویټرز د برطانیې د وسلوالو ځواکونو د قومندان نیک کارټر په حواله تېره ورځ ویلي وو چې برطانوي ځواکونه خپله ټوله هڅه کوي چې شنبې په افغانستان کې د وروستیو ملکیانو په ایستلو سره خپل ماموریت پای ته ورسوي. هغه زیاته کړې کله چې له افغانستانه د برطانوي وګړو او افغان همکارانو د ایستلو پروسه بشپړه شي، تر هغه وروسته به خپلو ځواکونو په ایستلو سره په دغه هیواد کې د تخلیې ماموریت پای ته ورسوي. بلخوا امریکایي رسنۍ وایي چې امریکایي ځواکونو په کابل کې د CIA یو دفتر او ټول تجهیزات له منځه وړي دي. د واشنګټن ایگزامینر د معلوماتو له مخې امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د ترهګریزو فعالیتونو د څارنې لپاره د CIA یو مجهز او پرمختللی دفتر او مرکز جوړ کړی و چې د پنجشنبې په ورځ د چاودنو پر مهال دغه مرکز په بشپړه توګه له منځه وړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.